یعنی هغه به څه وکړي دویم بریدمن علي او یا هم دویم بریدمن سلچوک کوم یو به غوره کړي دا چې داسې یو شیطاني پلان یې څنګه جوړ کړی زما عقل یې هېڅ نه مني زما غږ اورې تا ته وایم کسان مې زر تر زره خوشې که آرامه اوسه ډګروالا لومړی باید په شرایطو باندې وغږېږو دوی خو مې حسن هم نیولي دا څه معنی لري ډګروال صاحب یوازې یو خوشې کول څه معنی لري یعنې جګړه نه د یوې پوستې په پرېښودلو سره موږ یوازې یو یې ژغورلی شو علي او یا هم سلچوک زه خو وایم چې د هغه ستونزه د پوستې پرېښودل نه دي یوازې غواړي چې موږ ودرځوي کله چې موخې ته ورسېده بیا به ووایي چې زما زور په ترک عسکرو رسېږي بیا به یې بل کار وکړي سمه ده هغه څنګه دومره پټ اوسېدلی شي موږ د هغه په اړه هېڅ معلومات نه لرو جګړن صاحب ولا وروره موږ د هغه سړي د شکل او اصلیت په اړه هېڅ کوم معلومات نه لرو البته چې دا زموږ کار نور هم سختوي د دې کار بل اړخ دا دی چې هغه د تاریخ د سختو حالاتو په یادولو سره موږ ته د پیغام رسولو هڅه کوي هغه چې ډګروال کوپوز ته کوم غږیز پیغام را لېږلی له هغه نه زه دومره پوه شوم چې دا سړی د ترکانو د تاریخ په اړه پوره معلومات لري او هرومرو له ترکانو سره کومه ستونزه لري ها داسې چې دا نو څوک چې له موږ سره ستونزه لري موږ باید هم ستونزه حل کړو د خدای په مرسته سره جګړه صاحب ژوندی اوسې وروره انشالله د میر دوباره انشالله الهامه ټلیفون راکړه واخلئ جګړن صاحب ژوندی اوسې وروره جګړن بزرګ امام وکړئ ډګروال صاحب جګړه نه څه مو وکړل کوم پرمختګ شوی وخت مو کمیږي هغه کس بیا اړیکه ونیوله لږ ښاغلي ایدرنامه چې کوم معلومات واخیستل د هغه په اساس مخته روان یم خو له بده مرغه چې پرمختګ نه دی شوی سمه ده جګړنه زه د خبر په تمه پاتې کېږم اتلا نوم تر اوسه کوم پل نه دی پیدا کړی خواشینی یم واچوه واچوه ته یې واچوه دا دی نن شپه پخله ما سره ډېرې اړې کوي ماشاءالله ماشاءالله بښنه غواړم اشتهر آغا نن شپه پخله ما سره دی سبا شپه به له تا سره یو بل میدان هم کوو لوبه کوو که نه یو بل میدان هم کوو زه ستونزه نه لرم دا خبره ده سمه ده خو نن شپه ناوخته شوې ما ته لږه اجازه راکړه تشناب ته ځم بېرته راځم ما ته صبر وکړئ سمه ده ملګرو ما ته هم اجازه راکړئ زه به هم تشناب ته لاړ شم ډېر په تنګ شوی یم حالا چې تشناب ته ځې پیسې هم ته پرېږده ځم بېرته راځم رښتیا وایي ډېر هوښیار دی والله ته څه کوې ته څه کوې ها ما ته وګوره ما ته ښه غوږ شه اشدار آغا اوس نو له دې ځایه یو ځای ځو
که کسانو ته د معمولي کوم څه په ډاګه کړل نو سمدلاسه دې وژنم کیسه به دې مفته شي زما په خبره پوه شوې زه د له لاسه ورکولو لپاره هېڅ هم نه لرم که چېرته کسانو ته د معمولي څه په ډاګه کړل نو ما شی ته فشار ورکړم ستا ستونزه څه ده له ما نه څه غواړې اندېښنه مه کوه پوه به شې حالا مخکې شه پورته شه ته هم دلته ویده شه هغه دی هغه ستا په څېر بې عقله جګړن صاحب اجدار مې ونیو ستاسې خواته در روان یم سمه ده صاحب ته اوس چېرته یې تر اوسه د قام د کنټرول تر سیمې لاندې یم تر څو چې هغوی خبرېږي کله دې ځای نه ووتم بیا هېڅ ستونزه نشته جګړن صاحب ګوره صاحب موږ هېڅ وخت نه لرو بیړه وکړه سمه ده جګړن صاحب اجدار یې نیولی راولي په هر حال شکر دی انشاءالله داسې یو څه به ووایي چې زموږ په کار شي ملګري لاړ به شو خپل زمانه به له هغه بې شرف نه وژغورو انشاءالله 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 خیر انشاءالله په رښتیا هم ترک عسکر پوسته پرېږدي والله زه یې په خپلو سترګو وینم خو اوس هم باور مې نه راځي هغوی پوسته پرېږدي والله چې د مشر خبره مني موږ دا ورځ په خپلو سترګو ولیدله بله مشره زه تا ته ښه خبرونه لرم اورم ښاغلی ولیده هغه وایم مشره ترک عسکر پوسته پرېږدي بیرغ یې هم ښکته کړی دی عسکر هم توکې لېږدوي سمه ده اوس نو وار دویم پړاو ته ورسېدو ډګروالا ګورم چې څه کوم عسکر دې غوره کوي
ډګروال صاحب لوی سکرین کې ښکاره کړه. تاسو ښه یې هلکانو؟ زه ښه یم ډګروال صاحب، ژوندی اوسئ. ښه یم ډګروال صاحب، زه هم ښه یم. ډګروالا د پوسټر پرېښودل دې پیل کړه. دا ډېره ښه پرېکړه وه. ډګروال صاحب داسې مو ولې وکړه؟ ډګروال صاحب موږ مړ کېدو ته چمتو یو، منصرف شئ. اجازه مو ورکوئ چې دا بېشرف خپلې موخې ته ورسېږي. داسې مه کوئ ډګروال صاحب، مه کوئ. دا رزیل مه خوشحالوئ ډګروال صاحب. زه مجبور وم چې داسې مې کړې وای. هو اوس نو د دې وخت راغلی چې ته کوم عسکر غوره کوې ډګروالا؟ علي او یا که سالچوک؟ علي ورور غوره کړي ډګروال صاحب. ما پرېږدئ علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب. سلجوکه نه ډګروال صاحب، تاسو باید سلجوق غوره کړئ. زه بیخي جدي وایم ډګروال صاحب، علي ورور وژغورئ. علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب. سلجوقه نه سلجوقه ډګروال صاحب، د خدای لپاره سلجوق غوره کړئ. باید هغه ژوند وکړي، مور او پلار لري، یوه کوژدنه هم لري. هغه به واده وکړي. زه خو خپل او خپلوان نه لرم ډګروال صاحب. سلجوق غوره کړئ. هغه زمری باید ژوند وکړي. خیر دی ډګروال صاحب. نه ډګروال صاحب، دا یو هم مهم نه دي. علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب. زه له هر څه نه تېر یم. علي ورور له دې بېشرفانو نه وژغورئ. که زه رښتیا ووایم ستاسو عسکرو زه ډېر حیران کړی یم ډګروالا. ما خو فکر نه و کړی چې زموږ دا معامله به دومره له احساساتو ډکه وي. نیم ساعت وخت لري ډګروالا. علي او یا که سالچوک؟ علي او یا هم سالچوک؟ ته ما چیرته بیایي؟ ارامه اوسه رزیله، کنه نه ولم دی. زرکو موټر ودروه. ارامه اوسه کنه. موټر ودروه زرکبه. وایم ارامه اوسه. درته وایم موټر ودروه. موټر ودروه. ارامه اوسه. ودروه موټر. ارامه اوسه کنه. موټر ودروه. ودرېږه. صبر وکړه. وایم وژنم دی. سمه ده صبر وکړه. ولم دی حرکت ونه کړې. رزیله. خدای دې تا ووهي. رازل خپل ځان لاندې وغورځوه. په دې تورې تیاره کې زه هغه چېرته پیدا کړم. ناوخته کېږي، خدای دې تا ووهي.
جګړن صاحب زنګ وواهه وایي زه اوس هغه ته څه ووایم جګړن صاحب سایفو رانږدې شوې ډېر لږ وخت مو پاتې جګړن صاحب هغه سړی له ما نه وتښتېده دا څه معنا لري چې له ما نه وتښتېده څه وشول ځان یې لاندې له موټر نه وغورځوه وروسته بیا د ونه منځ کې لاړه ورک شو جګړن صاحب دلته هرې خوا ته توره تیاره ده زه اوس هغه لټوم هغه رزیل پیدا که سایفو موږ باید د هغه نه حال واخلو هغه پیدا که او رای بله چېرته یې رزیله خدای دې هغه رزیل ووایي هغه رزیل ترې تښتېدلی سمه ده زه د هېڅ شي په کیسه کې نه یم موږ باید علي او سلچوک وژغورو زه هر څه په ځان منم اتلانو هغې سیمې ته دننه کېږو پیاده نه ځو الوزو زر کوئ ځوانانو دا چې تاسې غواړئ د څه په اړه له ما سره خبرې وکړئ پوهېږم ستاسې له حالت نه هم خبر وم د همدې لپاره پرته له وخت ضایع کولو نه غواړم هر څه چې ما پورې اړه لري وکړم تاسې د کوژدې او واده مراسم هر څنګه چې وي د خپلو کورنیو ترمنځ کولی شئ خو ستاسې د کوژدې ګوتمې دلته ټول یو ځای ستاسې په ګوته کوو سلچوکه بشر ډګروال صاحب ډېره مننه کوم اوس یې پرېږدم خدای دې نیک او مبارک د اوس لپاره موږ سینما ته نشو تللی زه له دویم بریدمن علي سره یوې دندې ته کله چې بېرته راغلې بیا زه سلچوکه ستونزه نشته سمه ده د خدای په امان دقت علي څه ته چې اړتیا ده هغه وکړه ویې وله زه درته امر کوم سیمون ووهله امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب قربان دې شم خدایه ته ما مه شرموه بسم الله ته ما څه چې کولو ته دوام ورکړه دوام ورکړه بریدمنه ته کولی شي چې دې دندې ته لاړ نه شي موږ لږ مخکې ګوتمه درته په ګوته کړه که ته غواړې چې اوس لاړ نه شي نو کومه ستونزه نشته نه ډګروال صاحب زه دې دندې ته چمتو یم
دا چې کوم عسکر ژغورل غواړي پرېکړه به یې پخپله کوي علي او یا سالچوک تا ته تر نیمې شپې پورې وخت درکوم کوم یوې ژوندی پاتې شي او کوم یوې ووژل شي پرېکړه دې وکړه ډګرواله ځواب ورکړه امر پر څه کېږي ډګرواله تا ته چې مې کوم وخت درکړی و خلاص شو اوس نو ته باید یوه پرېکړه وکړې کوم یو عسکر سره پر ارزښت لري علي ژغوري او یا که سالچوک ژغوري کوم یو باید ژوندی پاتې شي ډګرواله دویم بریدمن علي او یا که سالچوک بیرته راګرځو کوم یو ډګرواله کوم یو زه علي غوره کړم په دې معنی چې دویم بریدمن علي ژغوري ډګرواله زه دې ته اندېښمن یم چې
د مرګ او ژوند ترمنځ پرېکړه کول څه یو احساس لري ځان دې څنګه احساسوې ډګرواله نور نه غلی شه سمه ده څنګه چې ته وایې هماغسې به وشي علي غوره شه سمه ده علي به ژوندی پاتې شي سلجوق به ووژل شي ډېر ښه علي هغه ته اندېښنه مه کوه ډګرواله موږ معامله وکړه او زه معاملې ته ژمن یم علي به ژوندی پاتې شي دا چې موږ هغه چېرته خوښې کوو ته به خبر شئ ډګروال صاحب بخښنه غواړم خو دا پیښې زما هیڅ باور نه راځي مې نه راځي داسې یوه پرېکړه مو څنګه وکړه زه نه پوهېږم هغوی دویم بریدمن علي او سلجوق هغوی دواړه ستاسې عسکر دي ډګروال صاحب خو تاسې لږ مخکې د دویم بریدمن علي د ژوندي پاتې کېدو د سلجوق د وژل کېدو پرېکړه مو وکړه ډګروال صاحب زه په دې نشم پوهېدلی او نه غواړم چې پوه هم شم کله چې د هغه رزیل ته د دویم بریدمن علي نوم ورکړه تاسې څه احساس وکړو ډګروال صاحب څه ته چې مو اړتیا وه هماغه مو وکړل سمه ده د سلجوق ژوند په دې اړه مو فکر کړی ډګروال صاحب د سلجوق په اړه مو فکر کړی د هغه ژوند کوم ارزښت نه لري که څنګه ولې دویم بریدمن علي ولې سلجوق نه د دې لپاره چې رتبه یې له هغې نه لږه ټیټه ده ډګروال صاحب د دې لپاره چې د سلجوق رتبه له هغې نه ټیټه ده ډګروال صاحب ما ته کوم ځواب نه لرئ ډګروال صاحب څو بجې دي یوه ساده پوښتنه مې وکړه څو بجې دي وحشي ځناورو
بله اعصاب مې خرابېږي. پوه شوم مشره. زر کوئ دا خوشکۍ چې ځو. چیرته ځو رزیله؟ ها؟ مخانده ما پوښتنه وکړه چې موږ چیرته ځو وحشي ځناوره. ارام اوسه عسکره. ستاسې قومندان له تاسې دواړو نه یو غوره کړی. لږ وروسته به پوه شئ. ما ته وګوره سلچوک یې غوره کړی که نه؟ زر یې بوځه. ډګروال صاحب سلچوک غوره کړی که نه؟ ما ته وګوره ما وژنئ که نه رزیله؟ ما ته ووایه چې ډګروال صاحب سلچوک غوره کړی. بېشرمه. زه له دې پیښو نه وروسته عسکرۍ ته دوام نشم ورکولی ډګروال صاحب. له دې یونیفورم نه دې زما ځان قربان وي، خو نشم کولی ډګروال صاحب چې دې دندې ته نور دوام ورکړم. بشاک لورې ګوره ته اوس احساساتي چلند کوې لږ آرام اوسه او صبر وکړه. صبر وکړم؟ څه شي ته صبر وکړم ډګروال صاحب؟ د سلچوک د شهیدېدلو خبر ته صبر وکړم؟ فکر کوئ چې زه په دې نه پوهېږم ډګروال صاحب؟ ما دا خبر ترلاسه کړی ډګروال صاحب. لورې په اصل کې ما د سلچوک د شهیدېدلو خبر له تاسو نه ترلاسه کړی ډګروال صاحب. بشاک لورې ته ډېر احساساتي چلند کوې. زه یوازې درته وایم چې ارام اوسه. صبر وکړه. بله بله برجانه ډګروال له سلچوک نه تېر شو. هغه به وژنه. پوه شوم مشره. رزیلانو تاسې ما وژنئ که نه؟ سمه ده سلچوک، د سلچوک ژوند. تا تر نیمې شپې پورې وخت درکوم ډګرواله. 10 دقیقې مخکې خدای دې تا ووهي. دا سړی څه شو؟ داسې نه چې مردار شوی وي. که مردار شوی وي نو مړی خو به هم دلته وي. نه داسې خبره نه ده لکه چې تښتېدلی دی. خو ما په خپلو سترګو ولید چې هغه له پاس نه ځان په ملق خوړلو دلته راغی. والا که پیدا یې نه کړم ډېره به ناوخته شي، هر څه به برباد شي. سایفه تاسې راغلی جګړن صاحب؟ هغه له ما نه وتښتېده، اوس نشم پیدا کولی. راغلو جګړن صاحب دا ځای ډېر ټیټ دی، کله پاسه غورځېدلی وي کېدای شي چې مړ وي. له ما نه وتښتېده جګړن صاحب؟ سمه ده. اتلانو د هرې تیږې لاندې ګورو، ټول ځایونه ګورو، هله وخت نه لري. ملګري زه نه پوهېږم چې هغه اجده زما که دوه پلې شو هغه پکې دننه شو. نه پوهېږم. هغه رزیل دلته پروت دی. ها الیاس ته دا وګوره چې ژوندی دی. زه یې همدا اوس ګورم جګړن صاحب. ما فکر نه کاوه چې د داسې یو رزیل لپاره به زه داسې یو خبره وکړم، خو هیله منده یم چې نه به وي مړ شوی. جګړن صاحب دا سړی ژوندی دی. په هوش یې راول الیاس هله. پاڅېږه رزیله، پاڅېږه که نه تا ته وایم، پاڅېږه. پوه شه رزیله.
پاسېږه رزیله پاڅېږه رزیله پاڅېږه زه تاسې ترک عسکري څه خبره ده له ما څه غواړئ دا چې موږ څه غواړو ته ډېر ښه پوهېږې نه پوهېږم تاسې له ما نه څه غواړئ ما ته وګوره زموږ تښتول شوي عسکر چېرته دي او چا تښتول په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه د څه شي عسکر چا زه هېڅ نه خبر نه یم دروغ مه وایه رزیله موږ درته ماشومان ښکارو موږ فقط نه پوهېږو چې ته څوک یې ما ته وګوره یا زر تر زره حال ووایه یا دې هم دلته مغزه شین چېرته دي ما ته وګوره د جګړن صاحب اسام خرابوه قسم کوم چې چاره دې کوي رزیله ګوره زه وخت نه لرم زما عسکر چېرته دي چېرته یې ساتي او چا تښتولي دي په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه زه په هېڅ هم نه پوهېږم دمیره بم وارونکی تیار کړه زه تر دریو شمار کوم که حال یې ونه ویل نو دا بې شرف په خوله ووایه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب راځه دلته ودرېږه ما خو درته وویل چې د جګړن صاحب اسام خرابوه یو دوه درې ویې بله هله سمه د صبر کوي حال وایم ووایه نو هغوی له ما نه یې مرسته وغوښته هغوی عسکر تښتول ما هم د شمال خوا ته یوه ډیپو ورکړه ټول هم دومره ما ته وګوره رزیله هغوی څوک دي ما یوازې په ټلیفون کې ورسره خبرې کړي په دې کار کې نور ښکېل نه یم ته رښتیا وایې که نه رزیله زما ټول معلومات هم دومره که دروغ دی ویلي نو په هغې وسله کې چې کوم بم دی هغه ښه زه بیا راځم په خوله دی په هغه بم باندې سایفه امر وکړئ جګړن صاحب دا رزیل دی له تا سره که د تښتېدلو هڅه یې وکړه نو هېڅ زړه پرې مه سوځه او سایفه په سهار یې وبله پوه شوه امرم پر ځای کېږي اتلانو وخت نه لرو هله راځئ چې ځم هله ملګرو مخکشه که نه